زمونږ د هنیمون په درېیمه ورځ باندې چې کله بریکفاست مونږ وکړو سهار پاڅېدلو بیا مونږ خپل کالي واغوسته او بیا مونږ لاړلو بیرون ته. زما فروټس ډېر خوښیږي نو بس لاړلو داسې یو ګروسري شاپ و مارکیټ و سوپر مارکیټ د هوټل څنګ کې هلته لاړلو لږ زره فروټس هم راواخیسته او 2 بوتل اوبه هم راواخیسته چې بیا لاره کې تږي نه سو. بیا مونږ یورو په لیره بدل کړ. بیا مونږ لاړلو زیر زمیني ته یعنی انډرګراونډ ته. د دې ځای نه بس کې بیا لاړلو کراکوی ته. کراکوی هغه ځای ته د دوی هاربر چې هلته کشتیان ځي او هلته داسې اډه غوندې ځای ده. د دې ځای نه مونږ غوښتل چې په کشتي کې یو غټ کشتي کې مکمل د سمندر دا شاوخوا ځایو ته لاړ سو د آیلینډ ځایو ته لاړ سو خو مګر داسې و چې ټایم ډېر هغه وروسته ته دغه کشتي کې بیا وروسته مونږ چکر وهو خو اوس 2 ساعته منځ کې مونږ وخت درلوده نو لاړلو بازار ته. نو دلته انډرګراونډ کې سامان پروډکټس خرڅېدل او سووینیرز خو زمونږ څه په کار نو. بیا ورسېدلو بل سوپر مارکیټ ته چې هلته ګراند بازار و. دلته مونږ اول ډوډۍ وخوړه. بیا زما آیسکریم ته ډېر زړه کېدل او دلته ډېر زیات خلک ولاړ و آیسکریم یې اخیستل. نو بس زما نوبت چې راغی نو ډېر مشکل و دا کریم د دې کس نه اخیستل په دې چې هر ځل ما باندې چل کول. نو بس آخر کې راته راک. بیا تیمور هم ځان ته یو آیسکریم یې راواخیسته هغه ته یې لږ په اساني ورکړه. په ګرانډ بازار کې ډېر زیات دوکانونه و چې ټول سویټس او چاکلیټ یې خرڅوه. نو مونږ چې د هر دوکان د څنګ نه تېرېدلو مونږ ته یې ویلې راځئ ټرای وکړئ ټول مفت د تاسو بس لاس یې وخورئ. لکه په زور یې مونږ خپل دوکانو ته کش کولو او مونږ باندې شیان یې خوړل. نو بس هلته دغه یو دوکاندار مونږ سره جنجال شروع کړو. مونږ ته یې ویلې چې شی نه اخلې نو ولې راځئ. ما ویلې خو تا ویلې فري ټرای ده ټول فري ټرای ده. بیا وایي ځه لاړ شه. نو سخته غصه یې راته راوسته خو ما ویلې ځه اوس څه جنجال جوړوي دلته بېګانه ملک کې. بیا بل دوکاندار مونږ ته ویلې چې راځئ ټرای وکړئ فری د ټول مال. نه مونږ خو نو ټرای نه کوو په دې چې کله ټرای وکړو څه وانخلو بیا جنګ کوئ. بیا یې ویلې نه مونږ داسې نه یاستو. نو بیا بس خبرې شروع م وکړه. نو د پاکستان و دا پنجابي پاکستانی و او بیا مګم ډېر ښه مونږ سره برخورد یې وکړه. مونږ ته یې ایون چای راوسته مونږ ته یې چای راکړه او مونږ ته یې نور ښایسته ځایونه د ترکیه وښوده د استانبول چې مونږ هلته کولی سو لاړ سو. بس نو دغه یو کس په دې ټول مارکیټ کې لږ انسان غوندې و نور خو ټول حیوانان و. نورو غوښتل چې بس چل در باندې وکړي او د خپل سامان در باندې خرڅ کړي. نو بس دوکاندار زموږ خوښ راغی. نو تاسو هم که ترکیه ته ګرانډ بازار ته ځئ نو دغه دوکاندار نه به حتما یو نه یو شی اخلئ. ښه انسان ده. نو دوکان نوم یې لوکوم ده.